اوسېدلو ته تیار دی او تر ټولو اول قربانۍ ته تیار دی. لیکن که داسې پاکستان وي زما هغه کې به زما خاورو غلامه یي، زما ژبه به غلامه یي، زما پر وسایلو به ستا قبضه یي، زما بچی به سهار د ملا پر اذانونو په ډارانونو کې کشرې ټولوي، زما مور به ستا مور ته به په ګیس کې ناست وي، ګیس کې به روټۍ پخي، زما مور زما خور به له 6 کیلومتره ده پر سر باندې خاشاک راخیستي او خپل بچانو ته به اوړه او ډوډۍ په پخوي. او زما پلار ستا پلار به جرنیل ریټایر کاږي، ستا پلار به پروفیسر ریټایر کاږي، زما پلار به ستا په کټ کې ناست وي، سپین ږیری د اویاوو کلو دا ستا کوټوال چوکیدار به وي، زما بچی به ستا په کور کې بوټ پالش کوي، زما بچی به ستا کوي. که داسې پاکستان وي پښتونخوا مې له پارټۍ دا په اعلان خبره کوي، کم څوک سرونه پرې کوي سرونو ته تیار یو، کم څوک جلو ته بیا جلو ته پر هر فورم باندې چې داسې پاکستان د یوه منټ لپاره منلو ته تیار نه یو. که دا پاکستان متاوي خدای دې د اذان د سهار د اذان له مخه له مخه مات کړي. پښتونخوا مې له پارټۍ د نورو پارټیو زموارې نه اخمه پښتونخوا مې له دا ګناه په سر کوي. که داسې پاکستان یې قطعا پښتونخوا مې دې پاکستان ته نه دی در. او که داسې پښتون یې دی دا خبره کوي ټول پاکستان کې ډېر خوشحاله یو، ډېر با عزت یو، په کراچۍ کې ډېر د عزت زندگی ترو، ډېر د روزګار ژوند دی، ډېر با عزت یو. دا پښتون لاخو بي لاخو د دشمن ایجنټ دی، وایي نسې ګرفتار یې کوي او یا بیمار دی